دی صورت مبارک تا صورت اعراف وائی او اعراف ستوئی دی اعراف سمانا دا اعراف دا د جنت او د جهنم په منځ کې یو ځای ده چې هغې ته اعراف وایي یعنی څوک په پکې پاتې کیږي علماء کرام مختلف اقوال ذکر کوي یو قول پکې دا ده چې د مشرکانو معصومان بچی چې وفات شوي وي او ایمان خو د هغې نه وي خو لیکن معصومان وي نو هغه کسان به په اعراف کې پاتې کیږي چې دا نه جنت ته او نه جهنم ده نو د دې صورت مبارک نوم په صورت اعراف سره کېښودلی شو اولې دې کې د اعراف لفظ او ټکی راغلی ده ما درته وي اعراف څه ته وایي اعراف ته یو مقام نوم ده چې هغې کې به د مشرکانو زامن پاتې کیږي هغه چې کم معصومان یعنی نابالغه مړه شوي وي نو علماء کرام فرمایي چې دا به په اعراف کې پاتې کیږي او بعض علماء کرام فرمایي مختلف اقوال دی پکې چې نه دا به جنت ته ځي او بعض وایي چې نه دا به جهنم ته ځي او ورسره د ټولو دپاره دلایل دي لیکن یو قول پکې دا ده چې دا به په اعراف کې پاتې کیږي نو د دې صورت مبارک نوم دا صورت اعراف کېښودلی شو دا ځکه چې دې کې د اعراف لفظ راغلی ده او دا مبارک صورت په مکه مکرمه کې نازل ده ما څو ځلې د مکی صورتونو او د مدني صورتونو تعریف کړی ده مکی صورت څه ته وایي یو تعریف دا ده چې کم په مکه مکرمه کې نازل شوی وي نو دې ته مکی صورت وایي او بل تعریف دا ده چې کم په د هجرت نه مخکې نازل شوی وي نو هغې ته مکی صورت وایي او مدنی صورت هغه ته وایي چې کم په مدینه شریفه کې نازل وي او یا د هجرت نه بعد کم نازل شوی وي نو هغې ته مدنی صورت وایي نو دا صورت مبارک په مکه مکرمه کې نازل ده او د دې نزول په چې کله دا نازلېدلو نو دا یوه کم څلوېښتم نمبر صورت نازل شوی ده یعنی د دې نه مخکې 38 صورتونه هغه نازل شوي دي او یوه کم څلوېښتم نمبر صورت الله پاک جل جلاله دا نازل کړی د قرآن شریف کې او په قرآن شریف کې څه ترتیب ده یعنی په مصحف عثماني کې چې موږ ته دا مخې ته کم قرآن شریف پروت ده نو په دې کې دا 9 نمبر صورت ده د دې نه مخکې 6 صورتونه هغه ذکر شول سورة الفاتحه سورة البقره سورة آل عمران او سورة النساء او سورة المائده او سورة انعام او دا 8 نمبر صورت تا سورة اعراف نو لہذا قرآن پاک کې د دې صورت 8 نمبر دا ذکر شوی ده پدې کې الله پاک جل جلاله د مؤمنانو د پاره نصیحت راستولې ده پدې صورت مبارک کې الله پاک جل جلاله د مؤمنانو د پاره نصیحت راستولې ده چې دا قرآن پاک ګوره نصیحت ته د مؤمنانو د پاره نصیحت ته ټولو د پاره ده خو لیکن مؤمنان تنه نصیحت قبلوي لکه اوله پاره کې راغلی کنه هدل للمتقین دا قرآن پاک هدایت ته د متقیانو د پاره هر چا لپاره هدایت ته خو لیکن هدایت قبلوي څوک هغه کسان قبلوي چې هغه متقیان دي هغه د الله پاک جل جلاله نه یریږي نو هغه هدایت قبلوي هغه ته چې ته یو خبره وکړې د الله پاک جل جلاله مبارک حکم ورته ذکر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه ورته ذکر کې نو هغه ګورې په ضد باندې نه وي ولاړ ولې متقي ده که نه د خدای پاک جل شانه نه یریږي او دغه احکام قبلوي نو دې قرآن پاک کې او دې صورت کې الله پاک جل جلاله د مؤمنانو لپاره نصیحت کړی ده او فرمایلی دی ورته چې کم کتاب میں تاسو ته نازل کړی ده یعنی ستاسو مبارک پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې تاسو د هغه مبارک کتاب تابعداري وکړئ
چې هغه ستاسو د رب جل شانه د طرف نه راغلی ده او ګورې د هغه نه غیر د نورو دوستانو تابعداري ونه کوي. ګورې د شیطانو نه منئ او د خدای پاک جل شانه نه علاوه د بل چا تابعداري ونه کوي. خدای پاک جل شانه فرمایي قلیلا ما تذکرون، لیکن ډیر کم خلق دي چې هغه ګورې نصیحت قبلوي. دنیا کې څومره انسانان دي لیکن کم خلق پکې نیکان دي. ګورې اکثر خلق په اکثره زمانه کې د فاسقانو هغه تعداد زیات وي په نسبت د مؤمنانو په نسبت د متقیانو خلقو. مونږ د جمعات ته ډېر خلک راځي، کبار ډېر خلک وي، جمع کې ډېر خلک وي، کبار خلک ډېر وي، بهر ډېر وي که نه. نیکان صالحان هغه خلق چې هغه د الله پاک جل جلاله نه یریږي، نو هغه چې اذان وشي نو خدای پاک جل شانه د طرف نه ورته آواز وشي نو دا مؤمنان جمعات ته لاړ شي، یا چې معذور وي بیماران وي نو کور کې په مصلی باندې ودرېږي، یا بل یو عذر وي ورته هغه د الله پاک جل جلاله د مبارک منادي اجابت په کور کې وکړي، یعنی منځ ته ودرېږي او منځ ادا کړي. لیکن کم خلق بعض خلق داسې دي چې غریبانان منځ نه کوي. ګورې بعض خلق هغه ګورې په روژه کې هم داسې اوس الحمدلله روژه شروع شوي د نمونځونو حالت ښه ده، کنې بعضې داسې حالت راشي چې مونځ غریبانان نه کوي، ټوله ورځ پې تېره شي، پنځه واړه وخته مونځونه کي، نه دا څه ژوند شي؟ وایي ایو شاعر وایي دا زندگی د څه دپاره ده؟ د بندګۍ دپاره. او کم زندگی کې چې د الله پاک جل جلاله بندگی نه وي نو هغه خو به شرمندګي جوړېږي. کم زندگی کې چې انسان د الله پاک جل جلاله بندگی نه کوي نو دا خو شرمندگی ده، به دا خو زندگی نشوه. نو لہذا پدې کې الله پاک جل جلاله د مؤمنانو دپاره نصیحت کړې ده او به ګورې واقعات د نورو خلقو بیان کړي دي. هغه دارا چې چا نه دي منلي، الله پاک جل جلاله فرمایي هغه باندې مې عذاب راوستی ده او هلاک کړي مې دي. کم حالت کې؟ یا خو د شپې اودو پراتو او یا د ماسپښین نه پس قیلولې په حالت کې اودو پراتو، ناڅاپه مې په عذاب راوستی ده. او کله چې په عذاب راغو نو هغه معذبینو باندې معذب خلقو باندې چا باندې چې عذاب راغو هغه بیا هغه ټیم کې څه وی؟ دا وینا یې صرف کوله انا کنا ظالمین، وی خدای پاکه مونږ ظالمانو ذکر باندې دا عذاب راغو. خپل اقرار کولو او دا خبره کوله چې خدای پاکه ګوره مونږ ظالمان یو او د ظلم د وجنه، ځکه خدای پاک جل شانه فرمایي وما ربک بظلام للعبید، ستا رب جل جلاله ګوره هغه په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوي. نه چاته چې څه تکلیف ورسي یا خو د دې وجې نه ګوره چې دا د عمل نتیجه ده، دا د عمل نتیجه ده. نو هغه خلقو په خپله وي الا ان قالو انا کنا ظالمین، وی خدای پاکه مونږ ظالمانو، مونږ ظلمونه کول، زمونږ د ظلم د وجې نه په مونږ باندې عذاب راغو. نو ما او تا ته قرآن پاک کې الله پاک جل جلاله د نورو امتونو واقعات بیان کل چې ګوره عبرت ته نه واخله اتا باندې عذاب را نشي. نو دې صورت کې الله پاک جل شانه دا بیان فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله جل جلاله سره چې عام مهربانه ده په دنیا کې. رحمان معنا عام مهربانه، معنا څه؟ مومن تام رزق ورکوي، کافر تام رزق ورکوي، تابعدار تام رزق ورکوي، گناهگار تام رزق ورکوي، قسم د مجرم تام رزق ورکوي، کافر چې دشمن ده اغلام ګوره رزق ورکوي. دومره عام مهربان ذات تا. او الرحیم خاص مهربانه ده په آخرت کې. کافر به ګوره جنت ته نه بوځي، یوازې مؤمن به جنت ته بوځي. به خاص مهرباني ده په مؤمن باندې، به په دشمن باندې او په کافر باندې به الته نه مهرباني نه کوي. قیامت کې خاص مهرباني ده.
الف لام میم صاد. د دې په معنا باندې الله پاک جل جلاله پويږي. منګ په دې باندې نه پويږو ښا ایمان مدپه خو پويږو پنا چې د دې الفاظ مبارکه او سمانا ده. تفسیر جلالین شریف دا معنا کوي الله اعلم بمراده بذلك. د دې په معنا باندې الله پاک جل جلاله خپويږي. او یا امام قاضی بیضاوی رحمه الله چې لوی مفسر تیر شوی دا هغه فرمایي چې دا الفاظ او دا مبارک کلمات دا د الله پاک جل جلاله او داغه د مهربان رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې دراز و نیاز خبرې دي. خدای پاک جل شانه په خپويږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پم پويږي. ولی هغه تنازل شوه دا نو کاغی په نه پوي دی نه دا د خدای پاک جل شانه او داغه د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې دراز و نیاز خبرې دي. خو ما او تا په نه پويجو ایمان مو پر راوړی د الحمدلله. کتاب دا کتاب دے انزل الیکا چې نازل شوه دے نازل کړی شوه دے تا تا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ارشاد دا فلا یکن فی صدرک پس ندی کیږي پسینه مبارک استا کې حرجن تنگی منه د دینا لتنذر به د پارا د دې منازل کړی دا چې تو ډار کې په مبارک قران کریم سره وذکرى للمؤمنین او دا نصیحت د مؤمنانو د پاره. اتبعوا تابعداریو کې د ما انزل دا هغه چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو ته من ربکم د طرف د رب جل جلاله تاسو نام ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تاسو تابعداري مکوئ سوا د الله پاک جل جلاله نا اولیاء د نورو دوستانو. قلیلا ما تذکرون ډیر کم هغه چې تاسو نصیحت قبل وینو هغه ډیر کم کسان دي. وکم من قريه او ډیر د کلو والانا اهلکناها هغه مونږه هلاک کړو فجاءها هغه مونږه هلاک کړی دي فجاءها فسرابغو اغیت بأسنا عذاب دمونگا بیاتن دشپی باغی ادو او هم قائلون او یا بی قیلولک ولد ماسپخین پٹیم کی عذاب بپراغو ادو بپراتو عذاب بپراغو. مخی دلتا زلزلی اغافار غلی وکنا مونگا ادو خلقو چغی والی ویلک زلزله دا نصیو قیامت جوڑ شو یو سا دا سی حالات جوڑ شو طول خلق بہر روتی ویلک زلزله دا ونا اغا آواز رغلی و افوار رغلی و او چا باندې چې حقیقتا د الله پاک جل جلاله عذاب راشي چې هغه به کم حالت وي. فما كان دعواهم پس نو آواز د دغه ظالمانو اذ جاءهم کله چراغ دویتا بأسنا اغا عذاب زمونگا الا ان قالوا مگر دای ویلې انا كنا ظالمین بشک مونږ ظالمانو ذکر باندې عذاب راغو د خپل ظلم د وجنه وی مونږ باندې عذاب راغو. صدق الله العظیم.